یونیفاید جی سی سی ویزا. تاسو به د شنګن ویزې نام اورېدلی یا به یې پیژنئ چې کوم څوک د شنګن یو هیواد ویزه ولري نو دوی کولی شي چې تقریبا 26 شاوخوا ایروپ ملکونو ته سفر وکولی شي. همدغه قسم ویزې ته جی سی سی ملکونو اپروول ورکړه کومې چې نام یونیفاید جی سی سی ویزه ده. جی سی سی ملکونه نه مطلب سعودي عربستان، متحده عرب امارات، عمان، کویت، بحرین او قطر دي. کله چې زه د جی سی سی نام اخلم نو تاسو په دې باندې پوه شئ چې زه دغه شپږ هیوادونه یادوم. خو دغه یونیفاید جی سی سی ویزه وایي څه ته. په تاسو کې کوم څوک چې دغه ویزه ولري نو دی به وکولی شي چې د جی سی سی شپږو ملکونو ته سفر وکړي. دی کولی شي چې امارات ته لاړ شي، دی کولی شي چې سعودي عربستان ته لاړ شي، دی کولی شي چې قطر ته لاړ شي. د هغې تر څنګ عمان، کویت، بحرین دغو ټولو ته دی سفر کولی شي په همدغه یو ویزه باندې. دلته پوښتنه بیا دا راولاړېږي چې پیل کیږي کله. نیټه یې تر اوسه پورې مشخصه شوې نه ده، خو ځینې رسنیو کې راغلي دي چې ممکن د 2023 او 25 کال په منځ کې پیل شي. دلته بیا بله پوښتنه دا راولاړېږي